ملګرو امید لرم چې تاسو به روغ یاست. ملګرو ایګل یعنی باز د مرغیو بادشاه ورته هم ویل کیږي. دا باز ټولو مرغیو نه زیات طاقتور او خیر هم دی او دا شکار کول د پاره هم ساتي. ډیر صلاحیت او طاقت د وجې دا په انټرنیشنل مارکیټ او بازارونو کې په لکونو روپۍ خرڅيږي. او نن په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته درخایو د باز خطرناک 15 حملو په باره کې او داسې حملې درته درخایم چې کله به هم تاسو نوی لیدلی او که تاسو هم چیرته لیدلی وي نو کمنټ سیکشن کې راته ضرور ووایئ او داسې مزیدار ویډیو د پاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. نو مرګرو اول نمبر کې راځي دا په اولتو کې هم د چانه کم نه دی. دا د ځان نه غټ وزن شکار اوچتولی شي او وړلی شي. دې ویډیو کې وګورئ دې نظر په وړوکي ګډ بچي باندې دی. د دې وزن تقریبا 8 کیلو پورې دی. خو دا به د دې باز د تیز پنجو نه تیز او طاقتور نه وي او آخر اول باز په دې حمله وکړي او ځان سره یې ویسي او هغه هم د یو ماشوم لوبې یعنی ګوډۍ غوندې اوچت کړي او مزې سره دا خپله اولګه ختمولی شي. نمبر 2 ملګرو دا ویډیو کال 2014 کې یو کس په یوټیوب یو چینل کې پبلش کړی و چې دې کې سپاه ښکاري او داسې جالبه ناظره چې ټوله دنیا یې وخوځوله. ویډیو کې ښکاري یو وږی باز په یو وړوکي ماشوم باندې حمله کوي او دا ماشوم یې ځان سره وړلو خو دې قسمت لا په دنیا کې و چې د هغه پنجو نه پرېوتو ګنې دا به د باز هم خوراک شوی وی. نمبر 3 ملګرو دا پرنده طاقت سره ذهني هم ده. په دې ویډیو کې ښکاري هم چې دا پرنده باز د خوراکول نه خرابي او خپل یې خوري او دې پنجره کې دا مکوخه وردن نه کوي او دا تنګي. تاسو د دې باز استازي وګورئ د هغې مکوخه په پنجه کې کلکه ونیول او ډیره پورې نیولې و. د نیولو دا باز طاقت زهروي. ملګرو دا باز تیز او لرې پورې نظر طاقت پنجه او غټي وزرې د هر څه نه ډیر ښایسته او نورو مرغانو یو جالبه ښکارا کوي او دې ته ځکه د مرغانو بادشاه هم ویل کیږي. نمبر 4 دې ویډیو کتو وروسته به تاسو د دې اندازه وشي چې باز په سمندر کې د خپل ځان نه زهریلیان نظر کې نیولی شي بلکې هغې شکار کولی هم شي او د هغې خوړلو سره خپله خېټه ډکولی شي. دا مار اوبو کې دننه روان دی. دا مار چې ساه اخیستو دپاره څنګه بر راځي نو د دا باز په حمله او مضبوط پنجو سره هغه اوچتوي او دې ځای نه په هوا کې وړي. نمبر 5 ملګرو باز یو د غر مرغه دی. د دې د غمه په غرونو علاقو کې دې چالاکي او خیرتوب ډیر کار کوي. د دې یو بله طریقه دا ده چې د شکار وزن دروند وي نو هغې شی د وروسته دواړو خپونه ونیسي او د غر نه ښکته راګزار کړي او دا زخمی شي او خپل خوراک ته یې جوړ کړي. نو ملګرو دا زبردست شکارونه د باز په باره کې ما تاسو ته وښود. که تاسو خوښ شوي نو دا ویډیو لایک ضرور کړئ. کمنټ سیکشن کې راته ووایئ چې باز خطرناک دی یا نه او نورې مزیدار ویډیو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. دا ویډیو دومره پورې ده. بیا به ملاویږو نوي ویډیو سره. هغې پورې الله حافظ.